بسم الله الرحمن الرحیم. د انتاني ناروغیو له جملې څخه موږ نن په ټایفاید فیور یا محرقه باندې خبرې کوو. موږ به د محرقې په تعریف باندې، د محرقې په انتقال لارو باندې، د محرقې په اسبابو باندې، د دې په پاتوجینیسس باندې، د دې په کلينيکي لوحه باندې، تشخيصيه معايناتو باندې، د محرقې په تفريقي تشخيص باندې، همدارنګه د محرقې په اختلاطاتو باندې، د محرقې په درملنه او د محرقې په مخنيوي باندې خبرې کوو. لومړی راځو ټایفاید فیور تعریف ته، چې دا د انټریک فیور په نوم باندې هم یادېږي. په پښتو کې ورته محرقه ویلی شو یا وچکې هم ورته ویلی شي. تعریف یې داسې کوو چې محرقه یوه ژوند تهدیدونکې سیستمیکه بکتریایي ناروغي ده چې د سالمونیلا تایفای او سالمونیلا پاراتایفای له وجې پیدا کیږي. دغه سالمونیلا بکتریاوې د ګرام نیګیټیو باسیلي له جملې څخه دي چې دا د انټیرو بکټریایسي کورنۍ پورې اړه لري. محرقه متصف ده په دوامداره تبې سره، په د ګیډې درد سره، د روز سپاټ سره، نسناستي سره، همدارنګه د ډیلیریوم سره، سپلینومیګالي سره، او کله کله د کولمو د اختلاطاتو یعنې د کولمو د خونریزۍ او د کولمو د پرفوریشن سره چې دی مل وي. د محرقې د تفریح دوره چې دی د 3 نه تر 21 ورځو پورې دوام کوي. انتقال د ناروغۍ د انتقال اساسي لاره چې د هغه فیکو اورال ده، یعنې غذایي مواد او څښلو اوبو په واسطه چې د مچانو په واسطه ملوث کیږي، دغه ناروغي انتقالیږي. د خپلې ځاني حفظ الصحې لکه د لاسونو چټلوالی، د تشنابونو چټلتیا او نورو ته د نه پاملرنې په صورت کې هم انتان بدن ته انتقالیدلی شي. همدارنګه په ولادي ډول انتان انتقال د په ناروغۍ د اخته میندو څخه جنین ته د پلاسنټا لارې صورت نیسي. اسباب د ناروغۍ انتاني ډوز له 10 په توان د 3 څخه د 10 په توان د 6 بکتریاوې دي. د ناروغۍ وخامت یا ناروغي هغه وخت زیاتیږي کله چې د معدې اسید کم شي او په کولمو کې ساختماني تغییرات پیدا شي. هغه فکتورونه چې د معدې اسید کموي، لکه د کولمو یا د معدې ناروغۍ چې په هغې کې هم د معدې اسید کمیږي، او هغه خلک چې عمرونه یې د 1 کال څخه کم وي، او ځینې درمل لکه انټي اسید، H2 بلاکر او PPI هم د معدې اسید کموي او د ناروغۍ چانس چې دی زیاتوي او د ناروغۍ انځار هم خرابوي. محرقه اوس یو نړیواله ستونزه ده چې 14 نه تر 18 میلیونه پیښې په نړۍ کې شتون لري او هر کال ترې 6 لکه ناروغان مړه کیږي. له 1 کلنۍ څخه ټیټ عمر لرونکي ماشومان انتان سره زیات حساسیت لري او شدیدي ناروغۍ پکې منځته راتللی شي. د مخ پر ودې هیوادونو لکه هندوستان، جنوبي او مرکزي امریکا او اسیا کې چې ګڼ نفوس لري، اوبه او خواړه په سم ډول نه برابریږي او هم فاضله مواد په سم ډول نه ځای په ځای کېږي، نو هلته دغه ناروغي په انډیمیک ډول سره لیدل کېږي. دا ناروغي د کال په ټولو فصلونو کې موجوده وي، خو خصوصا زیاتره په د اوړي په موسم کې چې دی زیاته واقع کېږي. د عمر له نظره ماشومان او غټان اخته کولی شي، خو زیاتره پیښې چې دی بیا په هغه ماشومانو کې چې د مکتب دوره کې شامل وي هغوی کې لیدل کېږي، او همدارنګه په بالغو اشخاصو کې د دې پیښې ډېرې لیدل کېږي. پاتوجینیسس د خولې له لارې اخیستل شوې بکتریا چې کله کولمو ته ورسیږي، د کولمو د اپیتیل حجراتو څخه تیریږي. کله چې د اپیتیل حجراتو څخه تیره شوه، بیا دغه بکتریا د ماکروفاج په واسطه اخیستل کېږي. کله چې دغه بکتریا د ماکروفاج په واسطه واخیستل شوه، دغه بکتریا په انټراسیلولر ملټیپلیکیشن کوي، یعنې د داخلي حجروي زیاتېدنه کوي، او همدغه زیاتېدنه بیا د لمفوید انساجو د هایپرپلازیا او هایپرتروفي سبب ګرځي او بالاخره د صفرا او ځیګر له لارې انتان دوباره کولمو ته راځي. کلينيکي لوحه عمومي صورت سره د ناروغ غوره ګیله تبه ده چې د تبې دغه اندازه 8 نه تر 40.5 سانتیګریډ ته رسیږي. هغه ناروغان چې عمرونه یې زیات وي یا انساید نان سټیرایډل انټي انفلمیټري درمل اخلي، په هغوی کې د تبې دغه اندازه کمه وي. د دغه تبې وصف سټیپ وایز دی، یعنې د ځینو د
پاټکو په شان لوړیږي، وروسته د 2 تر 10 ورځو څخه په دوامداره توګه لوړه پاتې کیږي او وروسته چې دی بیا ښکته کیږي. دوهم دا چې ناروغانو ته کېدلی شي سردرد پیدا شي، همدارنګه ناروغانو ته بې اشتهایي پیدا کیږي، په ځینو حالاتو کې ټوخی هم پیدا کیږي، ستړیا پیدا کیږي، د عضلاتو او مفاصلو درد پیدا کیږي، اسهال پیدا کیږي چې د اکثره په ماشومانو کې چې دی وصفي وي. ناروغانو ته چې دی قبضیت پیدا کیږي، د ګیډې دردونه او ټینډرنس چې دی پیدا کیږي. په وخیمو حالاتو کې ناروغانو ته کنفیوژن، سایکوزس، ډیلیریم او بلاخره کوما او مړینه پیدا کیږي. نو کله چې د ټایفاید فیور ناروغانو ته دغه اعراض چې موږ ترې یادونه کړه، کنفیوژن، سایکوزس، ډیلیریم او کوما پیدا شي، نو دغه ته یو اصطلاح کارول کیږي چې هغه ته ټایفاید انسفالوپاتی ویل کیږي. همدارنګه د ناروغانو په تنه باندې بچ دی ریډ سپاټس راښکاره کیږي. په ناروغانو کې به هیپاټوسپلینومیګالي موجوده وي، یعنې که د دوی بدن جس کړل شي نو د دوی ځیګر او تورې به چې دی غټ شوی وي. په ناروغانو کې ریلیټیو برډیکارډیا موجوده وي. په ناروغانو کې پوډالکا ساین چې دی مثبت وي. دا پوډالکا ساین هغه علامه ده کله چې موږ د ګیډې چپ طرف کتنۍ برخه کرا کړو نو صمیمیت بلري او برخلاف که الیوسیکل ناحیه جس شي نو کریپیټیشن احساس کیږي چې دا علامه په 50% ناروغانو کې مثبت وي. همدارنګه د ناروغانو ژبه به غټه بارداره وي او په ژبه باندې به د غاښونو خاپونه چې دی موجود وي. په لنډ ډول سره د انټیریک فیور یا د ټایفاید فیور د محرقې کلینیکي لوحه په 4 هفتو باندې ویشو. په لومړۍ هفته کې ناروغانو ته تبه پیدا کیږي چې دغه تبه ورو ورو زیاتیږي. دوهم په ناروغانو ته چې د سردرد پیدا کیږي. دریم چې د ناروغانو ته د عضلاتو درد پیدا کیږي. په لومړۍ هفته کې ناروغانو ته قبضیت پیدا کیدلی شي، همدارنګه د ګیډې درد پیدا کیدلی شي، ریلیټیو برډیکارډیا پیدا کیږي او ناروغان به چې د کوټیټ یا بارداره ژبه لري. په دوهمه هفته کې به د ناروغ په تنه باندې روز سپاټس راښکاره کیږي. همدارنګه سپلینومیګالي د دوی تورې به چې دی غټ شوی وي. همدارنګه په ناروغانو کې به اسهال پیدا کیږي، ابډومینل ډسټنشن او ابډومینل ټینډرنس به چې دی پیدا کیږي. همدارنګه په دوهمه هفته کې په ناروغانو کې چې دی ډیلیریم یا هزایونات هم پیدا کیدلی شي. په دریمه هفته کې کیدلی شي ناروغان اختلاط ورکړي، کوما ته لاړ شي او یا مړه شي. خو د دې احتمال شته چې ناروغ تداوي کړو ښه شي، یعنې په دریمه هفته کې ناروغ یا ښه کیږي او یا اختلاطي کیږي. په څلورمه هفته کې د ناروغ اعراض ښه کیږي، د ښه کیدو خواته ځي. د ناروغ وزن چې دی په څلورمه هفته کې کم شوی وي، کچکسک وي. همدارنګه امکان لري چې دغه ناروغي دوباره ریلپس وکړي، دوباره راوګرځي او د دې احتمال شته چې په 50% پیښو کې ناروغ کرونیک کیریر یا ناقل پاتې شي. د محرقې لپاره هغه خلک چې معافیت ځپونکي وي، هغه ناروغان چې د صفرا او پښتورګو تشوشات ولري او هغه ناروغان چې په ریټیکولو اندوتیلیل سیستم کې نیمګړتیا ولري لکه ملاریا ولري، هیموګلوبینوپاتی ولري او هیستوپلازموسیس ولري په خطر کې دي. تشخیصيه معاینات په انټیریک فیور کې ځینې غیر وصفي د وینې د معایناتو تغییرات موجود وي. کېدلی شي لیوکوپینیا موجوده وي، کېدلی شي نیوټروپینیا موجوده وي، کېدلی شي الفټي چې دی غیر نورمال وي، کېدلی شي د LDH سویه چې دی زیاته وي او د ناروغانو په ECG کې به غیر وصفي تغییرات چې دی موجود وي. که چیرې په لومړۍ هفته کې د وینې کلچر معاینه شي نو 90% چې دی مثبت وي. د وینې کلچر ښه تشخیصي ارزښت لري، خو څومره چې وخت تېرېږي دغه د وینې کلچر بیا خپل ارزښت له لاسه ورکوي. په دریمه هفته کې بیا دغه اندازه چې په لومړۍ هفته کې 90% وه دغه بیا 50% ته راښکته کېږي. په دریمه هفته کې بیا یورین او سټول کلچر په تشخیص کې کومک کوي. د ناروغۍ د تشخیص لپاره تر ټولو ښه معاینه د بون میرو کلچر ده، کوم چې په 90% پیښو کې مثبت وي. سیرالوجیک
ټیسټونه کوم چې د ناروغي تشخیص لپاره ترسره کیږي لکه د ویډال یا تایفاید ټیسټ د دې معنی ارزښت ډیر کم دی ځکه د دې معایناتو زیاته فیصدي فالس پازیټیو او فالس نیگیټیو وي. حتی د ویډال ټیسټ په اړه داسې ویل شوي چې دا ټیسټ د 96 تر 99% پورې فالس پازیټیو او فالس نیگیټیو ورکوي. نو په دې اساس د ویډال او تایفاید ټیسټونو ارزښت د انټریک فیور په تشخیص کې اوس نشته. نو د انټریک فیور یا محرقه تشخیص لپاره ښه معاینه بلډ کلچر او د دې څخه بیا غوره معاینه بون میرو کلچر دی. تفريقي تشخيص دغه ناروغي باید د ټولو تبه لرونکو او معدې مایع ناروغیو څخه توپیر شي لکه د توبرکلوز څخه انتاني ناروغي اندوکارډایټس څخه بروسیلوسیس څخه لیمفوما څخه ملاریا څخه وایرل هپاتایټس څخه او د امیبیاسیس څخه توپیري تشخیص شي. اختلاطات کچېری ناروغي تداوی نشي نو په 10% پیښو کې اختلاطات ورکوي او په دې هم باید پوه شو چې کچېری ناروغي تداوی نشي نو مورټیلیټي ریټ پکې 15 نه تر 20% دی. خو خوشبختانه د درملنې سره یې دغه مړینې کچه هم کمی او اختلاطات یې په نشتون حسابیږي. انټریک فیور خطرناک اختلاط انټسټینل هیموراج دی یا د کولمو څخه وینه بهیدنه ده چې دا په 15% ناروغانو کې او د دوهمې هفتې څخه وروسته پیدا کیږي. دلته په ناڅاپي ډول سره د بدن حرارت درجه ښکته کیږي، ناروغ ته شاک نښې پیدا کیږي او ناروغ ته هیماټوشیزیا پیدا کیږي. دوهم اختلاط هغه انټسټینل پرفوریشن دی چې دا نسبت انټسټینل هیموراج ته نادرا واقع کیږي. دا په دریمه هفته کې او د 1.3% ناروغانو کې پیدا کیږي چې پکې ناروغانو ته د ګیډې شدید درد، شدید ټینډرنس، ټاکیکارډیا او لیکوسایټوسس پیدا کیږي. نادرا ناروغانو ته نیمونیا پیدا کیږي، ترڅنګ کې میننجایټس پیدا کیدای شي، همدارنګه انډوکارډایټس او مایوکارډایټس هم پیدا کیدلی شي چې دا بیا ډیر خراب انظار لري. همدارنګه کولیسیسټایټس او شایټس پیدا کیږي. په ځینو حالاتو کې تایفاید انسفالوپاتی هم پیدا کیدلی شي. ناروغي کیدلی شي ریلپس وکړي یا دوباره راوګرځي. په 1 نه تر 15% پیښو کې د دې احتمال هم شته چې ناروغ کرونیک کیریر شي. په کرونیک کیریر کې ناروغانو کې انتان د صفرا په کڅوړه کې ځای نیسي او دغه ناروغ په 1 ګرام سټول یا ډک میتیازو کې 10 بیلیونه بکتریاوې محیط ته خارجوي. دا ناروغان د 3 میاشتو څخه تر 1 کال پورې ناقل پیدا کیږي، خصوصا ښځینه ناروغان چې عمر یې زیات وي او د ګال بلیډر ناروغي ولري. درملنه د ناروغي د درملنې لپاره په اوسو وختونو کې کوینولون څخه درمل دي. سیفروفلوکساسین 500 نه تر 900 ملي ګرام د ورځې 2 ځلې د 10 نه تر 14 ورځې لپاره ورکول کیږي. همدارنګه لیوفلوکساسین 500 ملي ګرام د ورځې یو ځل ورکولی شو. همدارنګه سیپټراکزون 2 ګرامه په ورځ کې یو ځل د 2 ورځو لپاره ورکولی شو. خو په محکومو حالتونو کې دغه سیپټراکزون بیا په لوړ ډوز 4 ګرامه په ورځ کې یو ځل د 14 ورځو لپاره ورکولی شو. همدارنګه ازیترومایسین 1 ګرام د ورځې یو ځل د 15 ورځو لپاره توصیه کیږي چې ازیترومایسین په ام ډي آر انټریک فیور یا ملټي ډرګ ریزیسټنټ کې چې د دې لپاره انتخابي دوا ده، یعنی هغه مورکا چې د نورو درملو سره چې د مقاومت ښیي دا ازیترومایسین چې دی بیا پکې ښه دوا ده. همدارنګه سیپټران، امپنسیلین او کلورم فینیکول د اوس وخت لپاره چې د بیا انتخابي درمل نه دي ځکه چې د دې په مقابل کې مقاومت زیات دی. د دې ترڅنګ ځینې نور سیفالوسپورین لکه سیفیکزیم او سیفوټاکزین دا چې دی هم مؤثر دی او ناروغانو ته یې ورکولی شو. هغه ناروغان چې کیریر سټیج ته داخليږي یا ناقل پاتې کیږي د دې لپاره ښه درمل بیا په لوړ ډوز سیپروفلوکساسین 900 ملي ګرام د ورځې 2 ځلې د 4 هفتو لپاره توصیه کیږي. او بل اخره په مقاومو حالتونو کې کله چې ناروغ همداسې ناقل پاتې کیږي او محیط ته د بکتریاو د خپرولو سبب ګرځي نو په دې وخت کې بیا ناروغ ته کولیسیسټیکټومي اجرا کیږي. په ځینو حالاتو کې ناروغانو ته ډیکسامیتاسون په لوړ ډوز توصیه کیږي. دا درمل په لومړي سر کې 3 ملي ګرام پر کیلوګرام او وزن د بدن په بولس شکل او په تعقیب 1 ملي ګرام پر کیلوګرام وزن د بدن هر 6 ساعته وروسته د 8 ډوزونو لپاره ناروغانو ته توصیه کیږي.
ډیکساميتازون په شدیدو حالاتو کې سیویر کیسز کې او همدارنګه ټایفاید انسفالوپاتي کې ورکول کیږي چې په دې وخت کې مورټیلیټی ریټ د 50 څخه 10% ته راښکته کوي. البته دغه ډیکساميتازون باید یوازې ورنه کړل شي، د دې سره یو ځای باید د نور انټي بایوټیک چې مخکې متر یادونه وکړه دا باید کمباین شکل سره ورکړل شي. مخنیوي څرنګه چې د ناروغۍ په خپرېدو کې خواړه او اوبه زیاته ونډه لري، نو د روغتیايي شرایطو لاندې جوړ شوي خواړه او اوبه د ناروغۍ پیښې کموي. همدارنګه ځاني روغتیا ساتنه لکه د لاسونو پرېمینځل، د حشراتو مچانو له منځه وړل ډېر ارزښت لري. او هغه خلک چې انډیمیکو ساحو ته سفر کوي او یا د محرقې له ناروغ سره مستقیما اړیکه لري، هغه باید واکسین کړل شي ترڅو پکې قسمي معافیت رامنځته شي. نو دا د محرقې په اړوند یو څه معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل، له توجه څخه مو نړۍ مننه.